علامه زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقعه نقل کړی ده د بخاری شریف په تقریر کې. هغه وایي یو سړی په لاره ته یو ځنګل کې یو جومات و هغې ته ننوت. وایي چې ننوته نو دې کوټې ته چې ننوت نو په کوټه کې په دریو ګوټونو کې 3 کسان ناست دي. د جومات کوټه د جومات یو ګوټ کې یو سړی ناست دی او قبلې ته مخ کړي دي خپل الله یادوي. بل ګوټ کې بل سړی ناست دی قبلې ته مخ ته الله یادوي. بل ګوټ کې بل سړی ناست دی قبلې ته مخ ته الله یادوي. دی وایي چې راشه به زه به هم دې کوټه کې کښېنم زه به هم خدای یادوم چې د دوی سال یې به زما بین. څلورم ګوټ کې دی هم کښېناست. وی دا سړی څه ګوري چې یو ښځه راله خشته ښکلې کالو جامو سره او ورسره خوانچه ده اوبه دي ورسره لاس وینځونکی دی ورسره چلمچي چې دا ښځه سینګرانه دی یو کس لوره ده هغه ورته نه ګوري هغه خپل ځمکې ته ګوري اړو دې ښځې ته نظر نه کوي. دا ښځه ورته رو رو منت او زاري ورته کوي چې دا لاس ته لینځم او دا ډوډۍ وخورم دا او ته نه ګوري نفرت ته کوي نفرت ته کوي. خو دې ښځې دا سړی رضا را رضا کي او اوبه ورته واچوي سړی لاسونه ووینځي او چې لاس ووینځي غلی ته هغه لاس وینځونکي او لوټه خوا کي اخوانچه ورته مخکې کي اخوانچه کې وریجې دي پولاو دی پکې غوښې دي پکې اډوکي دي چرګان دي پکې. اوس هغه نیک هغه سړی چې هغه غوښه خوري هغه اډوکي رالي او دا ښځه پرې په دا مخ ولي چې بله غوښه خوري هغه اډوکي رالي او د ښځې په دا مخ یې ولي او ښځه دا سر ښکته کي لکه چې ښه نوکره ده وینځه ده او دا سړی داسې لکه چې دی مولا دی او دی مالک دی. خوراک خوري او چې اډوکي رالي د ښځې په دې مخ یې ولي دا سړی ورته داسې نیغ نیغ ګوري. دا 4 نمبر چې راغلی دی داسې ورته نیغ نیغ ګوري. هغه بل سړي له ورغی هغه تم دا ښځه داسې مینت او زاري او اتې مخړی او دا ښځه ورته ګوري اتې مخړی او دا ورته مینت زاري کوي. لاسونه یې وله ووینځل او بیا ورته واچولې بیا ورته خوانچه مخکې کړه وخوره نه خورم لرکه او مینت نه لږه وخوره لږه وخوره هم لګیا دی خو چې اډوکې خوري غوښه ته وخوري اډوکې د ښځې په دا مخ ولي او دا غوښې نه چې اډوکې اوچت کي وخوري نو هغه غوښه ته نو اډوکې په دا ښځه پیولي او دا بیا هم داسې ده لکه چې وینځ او غلامې ده او هغه مالک دی. دریم سره هم دا چالو کو هم چې غوښه خوري نو دا جنۍ په دا مخ ولي دلې یې راوړه دې 4 نمبر له چې خوانچه یې راوړه د زر زر لاسونه مټې ووالې داړو صبر ونه که چې یا خورم او یا نه خورم. دی خو د مخکې نه ورته نیغ نیغ ګوري چې خدای هسې نه په 4 نمبر کې شمه دوی شي خلاص نه شي ولا راله مټې زر زر ونغښتې لاسونه یې په خپله ووینځل چې ووینځل هغې ورته خوانچه ور مخکې کړه چې خوانچه یې مخکې کړه د چې څنګه غوښه وخوړه اډوکې راواغېسته زه دا خیال و چې د علاقې د خلکو به دا یو رواج او دستور یې نو چې څوک دله غوښه ډوډۍ راوړي نو اډوکې باندې په مخ وله دا یو رواج دی او دستور به یې د دې خلکو ځکه هغه هم دا چلو کا بل هم دا چلو کا بل هم دا چلو کو ده چې څنګه اډوکې نه غوښه وخوړه اډوکې راواغېسته هغه جنۍ په دا مخ وویشته جنۍ ته غلو خیخ واراخ کو ورپاسېده او یو 5 څپېړه یې ووم دا خدای بې خو باسه خدای دې غرق او تباه که ما دله اوبه راوړې لاس دې وینځل ډوډۍ مې دله راوړه نو اوس ما په اډوکولې خورې وخوره که ډکېږي ډک شه ګنې ده نه ډوډۍ خوړم ښه یو څو څپېړې دا سړی ووم او ورته وایي چې دا ولې دې په اډوکې وویشتم وایي ما خو وایي چې دا د علاقې رواج دی دستور دی هغه لومبي ما هغه چالو که دویم هغه چالو که دریم ما چالو که نو ما وی که دا هسې به رواج نو ما ځکه ته په اډوکې وویشتی وی ستا خدای بې خو باسه ما پیژنې وی نه وی زه دنیا ما شکل مې د ښځې دی زه د دنیا مال یم د دنیا ډول یم او د دنیا عزت یم د دنیا یم دا درې چې ګوټونو کې دي دا مانه خفه دي زه یې پرېښیم او الله پسې منډه وایي رضا کومې ځان ته یې راوړم چې د الله نه ما طرف ته را متوجه شي هغې ما سره نه رضا کېږي اوبه م ورته اچوم منت م ورته کوم ډوډۍ خوانچه م ورته ږدم په اډوکې مې ولي بیا هم ترې نه خفه کېږم زم چې دوی ما ته متوجه شي او الله پرېږدي خو هغې ما ته نه متوجه کېږي ډوډۍ م خوړه خو الله ته یې مخ دی او تا خدای بې خو باسه تا خو چې دره ننوتم نو پولو ته دې سترګې خړې کړې وې تا خو دې ته نیغ نیغ کتل ما راته خیال نو چې دا به کله ما له راځي او دې مار به دې خوله کې شونډې اوبو چېدی او بیا به چپ چپ کول
ته خو ما نه منډې وې در پسې زغلم که دویمه ډوکې دله ووایي چې دا مخ دله وشلومه ایرونو دا حقیقت ته ګورئ چې الله دپاره توجه د خدای له ورکړه خدای پاک له قسم په خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا الله له توجه ورکړه نو دله به دنیا راځي وهي راغمتون دا دنیا به د خپو کې ذلیله پرته او که نه ټول توجه دنیا له ورکړه خدای ته دې شا کړه نو زه ورپسې وی د شپې به م دنیایي ورځې به م دنیایي او په خوبونو کې به م دنیایي او جون لاس به د اونر نه ډکي سترګې به دې مړې نه کم ټوله شپه او ورځ به منډې وې او لاس کې به د دنیا ساماني بل لاس کې د دنیا سامان دنیا به در پسې ته به تې منډې وې نو لاس به د شغل ډک کم خو سترګې به دې مړې نه کم یو سړی جومات ته راننوته او چې جومات ته څنګه راننوته نو جومات کې دقسې یو امام صاحب و غریب ناست و هغه له چا سره ډوډۍ ترکاري بنګلی دال څه شی راوړو تیار چې څنګه راننوت ملا صاحب دې سړي ته وایي راشه ای میلمه ما سره ډوډۍ وخوره وایي څه شی دی هغه وخت سره چې څه پراتو دال یا ساګ وایي دا شی دی زه ملا صاحب زه دال ساګ نه خورم څه خورې زه به مرغ پولاو خورم هغه پولاو چې چرګ پکې پروت دی ملا صاحب وته غوسه چې تا خدای به خو باسه زما خو دلته کې بله عمر د امامت چې ما ته خو چرګ او پولاو څه پر پسترګو نه دي ته نن راغلی میلمه چې چرګ پولاو غواړې پلار لدی پلار ګوټ دې کړی که پلار ځمکه دې کرلې ده ته چېرې چې چرګ پولاو غواړې ورته یاره وایي بس ملا صاحب که چرګ پولاو وي خورم او که چرګ پولاو نه چې بلکل وله ګوتې ونسم لاړ دا میلمه جومات کې یو ګوټ کې وده شو چې جومات کې ګوټ کې وده شو نفل یې وکړل لاول رښتیا تحیت المسجد خپل نفلونه وکړل یو ګوټ کې وده شو چې دې څنګه وده شو ملا صاحب هم هغه خپل دال ساګ وخوړل او سم لاسته لږ ساعت په د شپې یولسمې 12 شوې چا دروازه وواله ملا صاحب غوسه چې خدای د شپې څوک دی چې پاسې دروازه یې کړه وکړه څو یو ښځه ده خوانچه کې ورسره چرګ دی او پولاو دی ډک حالا دا ورته وایي چې تاسو څنګه د شپې دی راوړه وایي زوی مې چته روک شوی و ما نظر کړو ما نخته مې کړې وه چې زما زوی خدای پیدا کی بل کار به اله کومه چې دقسې د چرګ پولاو پوخ کړم او جومات ته استاجلې یوسم زوی مې خدای نن را پیدا کړ نو لاړم وریجې مې پخې کړې چرګ مې را پیدا کړ مې پوخ کړ نو اوس د دې نه فارغ شوم دا مې تاله راوړم ملا صاحب خو پیش دا خو ماله نه دی راغلی هغه سړی یې پاسه هغه خرلار کوي په خوب کې را پاسه اشنا شی در راغلی دی پاسه تاسو غوښتو او تاسو وایي ګوره زه چې کم کار کوم په دې نیت نه کوم زه د الله لپاره کوم او چې څه د خدای نه غواړم مال یې راکوي تا ته دال ساګ پروت و مې نه خورم خدای نن به هم دقه شی راکوي دا د خدای پاک راله راوست زمارونو دا د رسول الله مبارک د حدیث الفاظ دي چې ته د خدای د رضا لپاره کم عملم کې نو اتتک دنیا وهي راغمه دنیا بدل راځي او خپو کې به د ذلیله پرته نو کم کار چې سړی کوي دیر دا هغه کار نه دا مقصد نیت دې دا وګرځئ مقصد دې دا وګرځئ په دې زمانه الله راضي شي دې لپاره نه چې زما وړه خوشحاله شي دې لپاره نه چې زما بچي خوشحاله شي دې لپاره نه چې زما پلار خوشحاله شي دې لپاره نه چې زما تربوران خوشحاله شي دا نیتونه رستو کا ولې دا زړونه د الله په لاس کې دي چې الله خوشحاله شو نو زوی به هم درنه خوشحاله وي چې الله خوشحاله او تربور به هم درنه خوشحاله وي چې الله خوشحاله او ګاونډي به هم درنه خوشحاله وي چې الله خوشحاله او پلار به هم خوشحاله وي نیکه به هم خوشحاله وي زمیدار به هم خوشحاله ټول به درنه خوشحاله وي خو که الله خوشحاله دې مقصد دغه دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده د ایران یو شهنشاه یو شاهزاده گرفتار شو او دا شاهزاده ډېر خطرناک سړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې خدای د دنیا علاقې فتح شوې مصر فتح شو ایران کې هم د فارس او د کسرا غوندې علاقه فتح شوه یمن او دا غیر چاپیره مضبوطه علاقې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د کفر علاقې وي اټولې فتح شوې او دا یو علاقه او دا سړی دا شهزاده دومره ماهر و په جنگ کې چې د مسلمانانو فوج به ورسره کله ونښتېده نو مسلمانانو ته به ډېر لوی تاوان رسو ډېر زبردست تاوان به مسلمان ته رسېده اخره کې خدای پاک په جنگ کې گرفتار کړ چې گرفتار یې کړ نو فوج ونیوه او نیغې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ودرو او فوج خوشحاله
وی صاحب سلیم گرفتار کو او رام وستو. او دا شکر دی چې دا گرفتار شو، د لاس نه خو لوی مسلمانان شهیدان شوي دي. دله چې کم چل د جنگ ور دا خو بل چاله نه ور دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فیصله وکړه، وی لاس ولا وتړی او په تورته خپې مولا وتړی او جلاد ته وی وها. دې چې کله جلاد وته ودرېد نو قانون دا دی چې دا مجرم نه خلق تپوس کوي په لای سار باندې. حضرت عمر صاحب وته په لای سار باندې وی جشته خو پورا بنه کی. وی وای چې سار باندې پورا کوم، وجنم دې سم سار باندې څه پورا کوم. وی زما خو یو ارمان دی چې دا الله سره له پرانی دی او دې کړه یو جام خشته یخه وبرا کې وځي اوس کم به بیا مې ملکه. حضرت عمر صاحب دا خبر هیڅ مسله نشته، څلور ته الله سره پرانی دی او خشته یخه وبوله مدیدار راوړې دا د اخیری ارمان دی چې ویس کې چې به ملک چې وبې ولا سنگراوړې دی لاس کیو نه وي دې پړه چې دو شو وسکا کنه دی رپی الکه وبم دل درکړې رپې وله وې سه بیا رېګم اسنه چې زه بخلې تکم او جلاد ته حکم وکي او جلاد نه پرې وبو پدا مینس کې ونه وي پرې یریګم وې نه 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 چې تا ترسو دوبنیس کله کنه بیغم اوسا چې ترسو دوبنیس کله هغه پورې دې موږ نه وجنو. یا امیر المؤمنین یریګم ګوره رښتیا هم درو خورته نه ترسو چې دوبنیس کله هغه پورې دې موږ نه وجنو بیغم او بوسکا بعد داس چې هغه جام دوبو پزماکا وغورځاو او به پېښوي وې زوس مې نشي وجلې. حضرت عمر صاحب پوه چې دا خو ډېر زبردست چالاک وخته واقعي ما خدا خبره کړې چې ترسو د وبنیس کلی نه دی وجنما او به خو هغه اوس توکړه خو سکې نشي اوس به سره سکو مرګر وته وې نه سیبا سړی چل باد چلی سره وکړو او مړی کوي نه 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 دروغ نه مله خپکیږي ما خلینا دا ټکی وته ری چې ترسو د وبنیس کلی نه دی وجنم اوس هغه باغ سکې نشي هغه په مګه توې شو کم وخت مګه وګورځول چلی را سره وکړو نو زه دروغ نه رښتیا به بس کدی خلاصيږي خلاص دي خو الله نه خپکوما زما جون خدای لپاره چې مان الله رضا شي په دروغ خو الله خپکیږي پرشتیا باندې خوشاليږي زوی لکه ډیر سخت د تغوسم چې تبه د ما ګوتو لکه راځي اوس خو دې وجل نشم ما ویل دي چې تاسو له دغه وبنيس کله نه وجنه مستغو به اوس کې نشي دما د مرګ نه بچوي شهزاده پرې خو یې څنګه پرې خو نو شهزاده چې خلاص شو وی بری شم وی او وی کلمه شهادت را تخایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو. شهادت چاوي ور دي ته مسو او عمر صاحب اخلاص ته وګوره الله رضا او نیکی او د شهادت ته وګوره شهادت چاوي وی کم بخته چې ارکل مسلمانې دي نو مخکې وینه مسلمانې دي کله پتور والی بیا بسو وی مخکې ځکه نه مسلمانې دم چې بیا به خلکو وی چې د مرګ نه ویرید نو مسلمان شو او اوس ځکه مسلمان شوم چې زما په اسلام کې د مرګ یره نه صرف د الله رضای زما د اسلام مقصد صرف او صرف د چې مان الله راضي شي بس دغه خبره پکې نشته. نو که مخکې مې اسلام راوړو نو پکې د مرګ یره مراتله اوس پکې د مرګ یره ختم شوه د الله رضا بس مسلمان شوم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له دومره لوی مرتبه ورکړه چې حضرت عمر مشیر شو مشیر او د څه مشیر شو د دفاع د وزارت یعنی د هغه د فوج د محکمې مشیر وګرځاو ته مانن پس د فوجي محکمې مشیر وګرځیدل د دفاع د محکمې ادارې را مضبوطه محکمه را دغه ته زما مشیر شو د مارو اصل سیز بزمون دمون نه دی چې دمون دې لپاره کوم چې د مان الله رضا شي دا روزه دې لپاره نسم چې لوی رب رضا شي دا صدقه دې لپاره ورکوم چې د مان الله خوشاله شي والله رضا شي دا حج کوم دا عمره کوم او دا نفلونه کوم او دا ذکر او تسبیحات کوم صرف دې لپاره کوم چې د مان الله راضي شي بس چې الله راضي شو مسئله او سیستمونه بر ټول د الله په لاس کې دي. ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم دا عرش خزانه خو د پروردگار سره دي چې دنیا کې څه دي پزمکه څه دي او پاسمانونو کې څه دي د دې ټول خزانه الله سره دي. نو مونږ چې عمل کوو
نو زمونږ په عمل کې به لومبې نیت د الله رضی. مونږ چې مونځ کوو مونږ څه وایو؟ نیت مې وکړه 4 رکعاته فرض د مازدیګر خاص الله لرا، خاص خدای تعالی لرا. دا وایو که نه وایو؟ دا ټکي پکې ولې وي؟ او عربی کې چې یو سړی وایي نویت ان اصلي 4 رکعات العصر لله تعالی یا لوجه الله، دا ټکي به پکې وي چې د الله دپاره. جنازې مونځ کې 4 تکبیره د الله دپاره، الله خدای تعالی را. د اختر مونځ کې دا ټکي وي چې الله تعالی را. نو چې کم عمل هغې کې اخلاص وي او نیت دې دی چې خدای پاک دا عمل خاص دې دپاره کوم چې ته پې زمانه راضي شي، بس خبره دې مضبوطه شوه چې الله دې په یو شي رضا که نو خو پروردګار سره خو هر څه خو پروردګار سره دي، بیا یې اراده څه ده؟ نو زمارونو هر عمل چې کې نیت په پکې د دې خبرې کې چې زمانه پې رب العالمین راضي شي او زمانه پې خدای خوشحاله شي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر د پاسه اعلان وکړو، بلکې بخاری شریف کې یو ځای کې راځي یا ایها الناس، ای خلقه زما دا اعلان وورئ، انما الاعمال بالنیات یا العمل بالنیه. ګورې دا عمل تعلق د نیت سره دی، که نیت ته خو مزیدارو نو ثواب بدل خدای پاک قدر کی. ګوره یو حدیث کې راځي الحسنة بعشر امثالها، چې په یو نیکي خدای یو پلس ورکوي.